السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې له MP4 څخه 3GP ته ویډیو کنورټ کړئ. هغه هم تاسو په خپل موبایل کې کنورټوی شئ. نو ملګرو اوس تاسو ته د یوه سافټویر هم ضرورت نشته، هغه تاسو په خپل موبایل کې ډېر په اسانه کنورټوی شئ. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ملګرو دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ګوره دلته تاسو لیکلی دی 2 MP4 3GP دغه رقم ویب ویډیو کنورټر اپس. دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ دغه رقم به بیا تاسو راسئ په دې اپس باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې اپس باندې کلیک وکړئ د دې څخه مین انټرفیس ته کوم انټرفیس چې تاسو ته خلاصیږي هغه دا رقم خلاصیږي. دغه رقم یې دلته لیکلی دی allow to MP4 video converter to access photo media and file on your device. دغه رقم به دغه تاسو allow کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم که هر څه ویډیو وي ستاسو په موبایل کې ولې ستاسو په موبایل کې د هر څنګه ویډیو والا MP4 والا هغه ویډیوې به ټولې دلته د تاسو ته راواړوي. نو دغه رقم ګوره ملګرو زما په موبایل کې دغه ویډیوګانې دي. اوس زه یې به دا رقمه له MP4 څخه یا 3GP ته کنورټوم. نو دغه رقم ګوره ملګرو دغه اوس MP4 ویډیو ده، اوس زه غواړم چې دا 3GP ته واړوم. نو تاسو به صرف او صرف په ویډیو باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ ګوره دا ګیټینګ فایل انفو چې هغه روان ده. کله چې ملګرو دغه لوډینګ پرسي دلته بس تاسو ویډیو راسي. نو دا ویډیو ګوره ملګرو دلته تاسو ته راواړوله. زه یې دا ویډیو پلی کوم. کله چې ګوره ملګرو دغه اوس MP4 ویډیو اوس زه غواړم دا چیز ته واړوم 3GP ته واړوم. ګوره ملګرو دلته تاسو فارمیټ وینئ چې .MP4 ده، یعنې ملګرو دلته تاسو د دې فارمیټ لیدلی شئ. دغه رقم ګوره دلته هم فارمیټ په MP4 ولاړ ده. نو دغه رقم زه دلته راځم چینج ته، دلته دا چې ته اړوم 3GP ته اړوم. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو دلته په دا چینجینګ باندې کلیک وکړئ دلته تاسو د هغه کوم ریزولیشن چې د هغه یې زیاتوی او کمولی شئ. نو ملګرو هغه به الریډي تاسو کړی وي. نو دغه رقم به تاسو کینسلوئ. دلته به تاسو په 3GP باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په 3GP باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره دلته تاسو لاندې یو بټن درکړی ده چې کنورټ. ملګرو تاسو به په کنورټ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په کنورټ باندې کلیک وکړئ دغه رقم فایل نیم دلته تاسو د فایل نوم ور بدلوی شئ، یعنې کوم نوم چې تاسو ور بدلوئ ګوره هغه نوم به تاسو دلته ور بدل کړئ. نو دغه رقم کوم نه بدلوئ په دغه حال یې پرېږدئ. او دلته ګوره اوس .3GP را روان ده. نو ما .MP4 ولو اوس .3GP ده. نو دغه رقم ګوره ملګرو تاسو دلته کوم ټایټل چې ده ټایټل یې ور بدلوی شئ، یعنې نوم یې ور بدلوی شئ. نو دغه رقم کوم چینج لوکیشن چې ده ملګرو دلته تاسو په کوم ځای کې دا ویډیو چې وي هغه ځای تاسو ورښولی شئ. نو هغه هلته خپله فولډر جوړېږي، به زه ورته په هغه ویډیو کنورټر فولډر کې دی چې سیو شي. نو دغه رقم به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ دغه لوډینګ به دلته روان شي. کله چې دغه لوډینګ تر 100 پورې ورسېدی ستاسو ویډیو به چې سي کنورټ شي، یعنې له MP4 څخه به 3GP ته ستاسو ویډیو ډېر په اسانه ذریعې سره کنورټ شي. دغه رقم کوم ایډزونه چې دلته راځي هغه ایډزونه تاسو کلوز کړئ. نو هغه به بیا تاسو ته څه مشکل نه جوړوي. ګوره ملګرو دغه ویډیو اوس دلته کنورټېږي. کله چې ملګرو ویډیو کنورټ شوله نو ګوره ملګرو که چیرې تاسو په پلی باندې کلیک وکړئ نو هغه ویډیو به تاسو ته پلی شي. نو ګوره ملګرو دغه ویډیو والا چې ما کنورټه کړه له MP4 څخه 3GP ده، دا به زه تاسو ته واري په خپل موبایل په ګیلري کې هم درښکاره کوم چې دا په ګیلري کې سویږي. نو ګوره ملګرو په ګیلري کې به دلته د ویډیو کنورټر په نامه فولډر جوړي. په هغه فولډر کې به دا ویډیو چې سیو سوي نو هغه دلته تاسو چیز کولی شئ پلی کولی شئ، یعنې بیا یې تاسو کوچني موبایل ته ولېږئ هغه به دورې چیز وایي. نو ملګرو دغه ویډیو والا او دغه اپس ولو چې ما تاسو ته در وښوی. که تاسو چیرې یوه ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ووایاست تر څو زه هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړم. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.